یوې ښځې چې خپل خاوند له دوکه ورکوله او دغه خاوند ورسره ډیره زیاته مینه کوله. دغه ښځې چې خپل خاوند له دوکه ورکوله او د خاوند د اعتبار اعتماد یې په ځان ختم کړو، خاوند یې راپاڅېدلو او دغه ښځه یې داسې حل ته ورسوله. په دې ویډیو کې د دغه ښځې او هلک ټول معلومات درکوم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کتونکو، دغه هلک چې علي نومیږي او د دغه جینۍ نوم چې حنا دی، علي چې د خپلې ښځې حنا سره یې ډیره زیاته مینه کوله، ډیر زیات محبت یې ورسره کولو. د واده یې 3 کاله شوي ول او دغه علي چې د حنا سره یې محبت و، ډیر زیاته به یې خوشحاله ساتله. حنا چې په یو دفتر کې کار هم کولو، خو علي به ورته په دغه باندې هم نه غوسه کېدلو او دفتر ته به یې لیږله چې دا په کوم کار کې خوشحاله وي. خو ښځې چې د هغه دفتر کوم مالک و، هغه سره یې ناروا تعلق سیټ کړی او غلط کارونه به یې ورسره کول. خاوند یې چې یو ورځ پې شکي شو او د ښځې دفتر ته یې ځان ورسولو، خو هلته یې دفتر کې خپله ښځه پیدا نه کړله. نو د هغه ځای کوم سکورټي ګارډ چې و، هغه نه یې معلومات وکړو. نو هغه ورله ټوله نښه پته ورکړله. خاوند یې چې هوټل ته ځان ورسولو، هلته یې خپله ښځه حنا چې د دفتر کوم مالک و، هغه سره یې په هوټل کې ګیره کړله. او په دغه ټیم کې علي نومې هلک چې د حنا خاوند و، هغه ډیر زیات خفګان او غوسه کې شو او خپل کور ته یې ځان ورسولو. د خپل ښځې کوم موبایل و، هغه یې هیک کړو او ټول ډیټیل یې پرې راوویستلو. ښځه چې کله کور ته راغله، نو خاوند ترېنه تپوس وکړو چې ته نن چېرته وې؟ نو ښځې ورته دروغ وویل چې زه خپل دفتر کې وم د روزمره په شانتې. نو خاوند ټول ډیټیل راایستی او هغه یې ورته وښودلو او کوم تصویران یې چې د هغه دفتر کوم مالک و، حنا هغه سره ګیره شوې وه، هغه یې ورته هم وښودل. نو ښځه ډیره زیاته په ژړا شوله او ویې ژړل او د خپل خاوند نه یې معافي وغوښتله چې ما نه غلطي شوې ده. خو خاوند یې په خپله ښځه اعتبار اعتماد ختم شوی و، ښځې له یې طلاق ورکړو او پرېښودله. کتونکو، که وګورو نن سبا چې څومره تعلقات کېږي، دا د ازادۍ د وجې کېږي چې کله یو ښځې ته ازادي میلو شي، نو بیا هغه داسې حرکات یې شروع کړي او ځان له یاران پیدا کوي. حقیقتي سټوري وه چې درسره مو شریکه کړله، نو دغه نه تاسو عبرت اخیستلی شئ او